باندې ګډېدل په هغه د ویډیو جوړه کړله؟ نه. ولې؟ یو دا نه دی چې زه نه غواړم نیتاً ویډیو جوړ کړم. دا ته ما نیت سوال لاندې مه راوړه. ما مسلمان ویډیو جوړه کړې، په هغه مې هم جوړوله، لیکن د وخت کمښت په دې پوه شه چې زه نه فقط قمر بنسټ بلکې 8 نورې کمپنیګانې مخکې وړم او الحمدلله تاسو په دې پوهېږئ چې سلهاو کارمندان دي. زما وخت محدود دی. ما ته څه شی ډېر مهم و؟ ما ته اسیب ځواک مهم و. زما ځوان دی، زما د لغمان دی او ښایسته ځوان دی. نه غواړم ضایع شي زما دا ځوان. زه به تا نه په دې شي کې لږ زره ګیله وکړم. یو خو دا چې ځان د موږ لغمان یې او دلته به یو میسج راکړی والله په بالله چې داسې به خوشحاله شم چې نوروز ستا اشتباه یو اشتباه دی او ته په خپل اشتباهاتو قایل نه وې، خپل اشتباه د پروموټ کول نه، بار بار د بحث نه کوو، بدون د شک ما به دا کار کړی و. لیکن د پبلک ډومین کې 4 لکه کسان ځان ټول کړي دي او لایف راځي او ما خبرې کوم چې بار بار کې موضوع موږ بالکل جوړو. زه غواړم ته ځان ته سیکولر مسلم چې وې دا ستا هدف سره لګم ته تشریح کړم. لومړی خبره خو دا چې دا په یو بحث کې لنن یو نیم کال 2 کال وړاندې ما ویلي و چې زه یو سیکولر مسلمان ځان ته یم. د سیکولر مسلمان مې هدف دا و چې زه یو مسلمان یم، په غربي ټولنه کې ژوند کوم. غرب کې چې ته ژوند کې دا قانوني سیکولر نو ځکه مې ځان ته دغسې یو ټکی کارولی او دا ډېر یو د ټرمینالوژي مې چې کارولی او په دې ذهنیت مې کارولی او چې دلته زه د یو افغان مسلمان په صفت د بل چا په دین او په مذهب باندې کار نشم درلودلی. که زه ایتیست ګورم مړې سترګې ترې نه تېرېږم، دا اجازه ماته داسې قانون نه راکړي چې زه ورته وایم چې ته ولې ایتیست یې. زه د سنګسار کمیارې په تیږو وولم نو په دغه دلیل باندې. خو همدغه پوښتنه بېرته تاسو ته راجع کېږي. ښاغلی نوروز، تاسو د جرمني پاسپورټ لرئ، په همدې اروپا کې تاسو ژوند کړی، په همداسې کې تاسو خپل کورنۍ سره اوسېږئ. اوس راځم دې ته چې تاسو دغه د ایر بي ان بي بزنس په دغه اروپا کې کوئ. په دې باندې لږ وغږېږئ. زه خپل هم د آنلاین کاروبار سره یو څه ناسم لرم. ټول به خبرې وکړو. اول به خپل پاسپورټ ښکاره کړم. زه افغاني پاسپورټ لرم، اوس مې کینسل کړی، بل نوی مې اخیستی دی. زه جرمني پاسپورټ نه لرم. نوی پاسپورټ چېرته ده؟ هغه په کور کې همداسې ته راوړم. که غواړې زه به همدا اوس خپل مېرمن ته ووایم چې زما پاسپورټ راوړي. دې کې هېڅ کوم شک نشته دی. کابل ایرپورټ کابل زه غواړم تاسو اوس هم ښکاره کړم چې زه څو ورځې مخکې افغانستان نه راغلم. کوم پاسپورټ زه به تاسو ښکارم. زه د یو کې ریزیډنټ لرم، پاسپورټ نه لرم. هغه ریزیډنټ هم ښکاره کړم. دا مو وایه د دې نه هدف ګورئ هدف دې دا دی تاسو غواړئ ثبوتونه وګورئ. هدف دې دا دی خپل هدف ده. نه زما اوس هدف همدا و چې دغه غربي نړۍ کې ته خو شکر الحمدلله د اسلام داعیې فکر کوم تا دعوت کړی، ته د ډاکټر صاحب ذاکر نایک د دومره ستر شخصیت شاګرد پاتې شوی او دومره لوی مقام لري او زه په واقعیت کې له تاسو نه مې غوښتل چې دغه د حسیب په اړه باندې د ویډیو جوړه کړې وای. زه به ډېر خوشحاله وای. په هم مهاله دغسې یو چیلنج د ندیم صاحب ته اکسپټ کړی وای چې ویلي په اسلام کې د ښځو د فرضیت د علم د فرضیت موضوع نشته. تاسو په دې اړه باندې ولې دلته چیلنج ورنکړ؟ تاسو ډېر ستر دای څو پوښتنې دي که دا به ټول یو ځان جواب کړم. صحیح دی؟ یو پوښتنه تا د پاسپورټ دغه جواب شو. دویم پوښتنه پورې هر څه مهرباني بیخي سمه ده، دا خو بده خبره نه ده. دریم پوښتنه ستاسو د سیکولر مسلمان په حیث ده چې تا ولې سیکولر مسلمان ما په یو ادرس ویلي چې زه په غرب کې ژوند کوم. غرب کې بدون شک سیکولر سیستم دی او سیکولر نظام دی. دا دې معنا نه ده چې عقیدوي دا قبوله. غرب ته د اجازه درکړې ده چې دلته ژوند وکړي او اسلامي شریعت تطبیق کړي. سیکولرزم غواړي تشریح کوم څه معنا لري؟ سیکولرزم غواړي تشریح کوم څه معنا لري؟ نه زه سیکولرزم بیخي پیژنم، بیخي ښه خبرې. یا هم چې تاسو واضح شي او خلک ته واضح به تشریح مشکل نه دی. سیکولرزم یو نظریه وه چې په اوله وروستنۍ 18 پیړۍ کې او په شروع د 18 پیړۍ کې دا نظریه شروع شوه چې کله د یورپین انلایټنمنټ شروع شو. مشکل چیرته و؟ دا خبره تکراري بعض خلکو ته وي چې کله ساينس اډوانس کېدو او په دې کې دغه چرچ کنټرول چرچ سره هغه رومن کاتولیک چرچ او هغه پروټستانټ چرچ او هغه مثلا هغه د چرچ اف انګلند او چرچ انګلند اوس هم ډیر رولز لري چې په خلکو تطبیق کوي. دوی څه شی وکړل؟ مختلف ساينټیفیک ډیسکورس لکه جیوسنټریزم تیوري دا چې هندس کبلر تیوري چې هغه سمری ته نه چورته دراسو چې د ویسټفالیا د ټریټي وروسته دغه د سیکولریزم نظریه رامنځته شوه. دا یو ټریټي په مېس رامنځته شوی نه ده ځکه چې هر یو ملک خپل یو سیکولریزم سیستم درلودو. اوورال دا دغه ایډیولوژي دغه ځینه شروع شوه. دغه کیسې نه شپږ په دې خوا اوس اسلامي هوته راشم ان شاء الله. امید لرم چې بس تکمیل شي به خپل پوینټ تاسو ماته تقریر کوي. دا بیا بیل موضوع ده او که ما سره ته ډیبیټ کې نه زه نه غواړم تاسو ډیبیټ وکړو. تاسو بحث کوم بحث هغه د دې بحث کوم چې موږ مو ته نتیجه تر شو. ډیبیټ کې فکر وکړه ډیبیټ بدل هغه ته لفظي نه غواړم تا یعنی زلته د ډیفنسیو میکانیزم شروع کوم. نه سیکولرزم دا نظریه ده چې چرچ یعنی کوم دین دی هغه باید په نظام کې په سیاست کې او په عوامو معاملاتو کې لاس ونه لري او نه کوم حق ولري چې شی وي. هغه پارلمان دی، که فیصلې دي، مکتب دی، پوهنتون دی، هر څه پبلیک انسټیټیوشن چې ته وایي په دې کې نه لري. نو همدا وشو چې فرانس یو سیکولر نظام دی. اوس چې کله ترکیه دا ترک کړه ونیوله سیکولر نظام جوړ کو په پوهنتونونو کې همچنان په مکتبونو کې په پارلمان کې ځای وباسل چې څوک وایي د سیکولر مسلمان یم. دا دې معنا ده چې هغه بخش د اسلام چې کوم د ورځني ژوند باره کې راغلي دي، سیاست باره کې راغلي، د اقتصاد باره کې راغلي دي،
فاینانس برکه راغلی دا زر ردوم نه منم او اسلام دا ولې ردی ځکه اسلام دین دی ان الدين عند الله الاسلام دی چې واحد لاره چې هغه ساينس د ټکنالوژي دا او مثلا د سیاست دا او د اقتصاد دا الله طرف ته د الاسلام طرف ته ورده نو څوک چې وي سیکولر مسلم ما هغه دی معنا دا چې دغه بخښنه د اسلام زر ردومه دویم غیر مستقیم سوي چې الله کولای شي موږ ته ټول نظام جوړ کړي لیکن انسانیت ته سیستم نه جوړ شي انسانیت څنګه مخکې راشي د دې لپاره چون يهودیت او عیسویت ضعیفه ادیان دي او نشي کولای ټول حل لاره خلک جوړ کړي نو دې لپاره هغوی دا جدا کړل چې اسلام یو کامل دین دی او هیڅ کوم چا ضرورت نه لري چې ځافه راولي که څوک سیکولر مسلمان دي ما زه عیسوي مسلمان یم یهودي مسلمان یم مطمئن یم چې دې خبره نه غواړم نه زما مخکې چې څنګه ویل کنه چې زه په غربي نړۍ کې ژوند کوم دلته په امریکا کې او امریکا اروپا دغه خواته ټول نړۍ دا د سیکولر نظام د سیکولر په نظریه باندې نو عقیدوي زما هدف ما هدف هغه وسره هدف نو دا خو هدف نو چې ته یو عقیدوي سیکولر مسلمان دا خو هدف نو عقیدې په بنیاد هیڅ کلم دا خبره مانه کړې همدغه موضوع باندې غواړم یو پوښتنه وکړم خیر دا چې اسلام داس یو دین داس یو چارچوکاټ داس یو سختار لري چې هغه کې د موږ د تاسو د ورځني ژوند ټول پکې ورو راغله هلته ځای په ځای دی هر څه مشکل هر څه حل لري هیڅ وځي قانون ته ضرورت نشته چې پکې لاګو کتل شي ستاسو په نظر باندې چې دغه مسلمانان په دې غربي نړۍ کې ژوند کوي ستاسو په شمول چې د دین نړۍ ښه خبر دي زه خو به دین نه دومره ډیر زیات معلومات نه لرم ساده پټان سړی یم تاسو خو خبر یې دلته موږ زموږ ژوند ستاسو ژوند په ځانګړي توګه چې هم دعوت کوي هم کاروبار کوي دا څنګه ارزوي چې هلته په افغانستان کې اسلامي نظام دی خبره ده اول صاحب ایر بي پوښتنه جواب کوم بیا به تراشم صحیح درو زه تاسو ته ځواني ان شاء الله ایر بي یو بزنس دی چې ته یو کور او محاله په کران نیسی او لن محاله خلکو ته ورکې حسیب زواج په ما اعتراض کوي چې هغوی الته اکثر ګرلفرند بوای فرند به واده خلک زی زنا کوي او ته پکې داخلي زما ګران او ښایسته بل بلډر ورور دا معلومات دي غلط دي ځکه چې کله یو ترانزیکشن په اسلام کې یو ترانزیکشن وشي او د ترانزیکشن نیت یا په اګریمنت کې دا شامل نه وي چې د استفاده کومه جنرال هغه حلال دی مثال درکم هوټل نشول یو کور ته په کرانی ولې دا معنا ده ایر بي ان بي یو هفته کرا دا یو میاش کرا دا یو څوک دیو کله پر کور په کرانی سي اکور کې څو غلط کار کې کور مالک ملامت دی نه په کلاک ټاور کې هوټل دی مکه کې آیال ته غلط کار کې نه د دې مثال د چکو دی ته چکو خرڅه هغه سړی په سړی وژني هغه مسؤل دی او که سړی په نو وژني هغه مسؤل دی زما د بزنس تجربه کې هرگز ماته یو کس نه راغلی چې زه غواړم خپل ګرلفرند راوړم زنا سره کوم ماته کور په قرار راکړه هرگز نه شوی خو زه پښتنه غواړم دا بیا مطلق په دې ادرس باندې حرام دی که څوک نیسی یو شپه کې کومه څنګه چې هوټل ته ځي څنګه چې کور محله په کرانی سي دا هیڅ یو عالم پر باندې فتوا ورکړي ډیر تقریبا سوال نظم دا کوم کنسرن چې ما درلوده دا حل کړ خو دا د سرکاري کلاک ټاور مثال راکړی اسلامي هیواد دی هل تطبیق خبر نه مثلا خلک مسلمانان دي اوس خو په انګلستان کې خو چې څوک د تا د ایر بي ان بي بوک کوي ته چا نه کا خد ګوري ته ټول کفار دي تا ایر بي ان بي ته نه وځي دوی شراب سکي دوی ګناه کوي دوی زنا کوي یعنی چې اوس په دې باندې ورګي کچیرته په کابل کې یو سړی یو کور په کراوي سي هغه نه پات اجازه کنه مثال درکو مثال درته انګلستان او جرمني د تاسو انګلستان جرمني کې ایر بي ان بي په اسلامي هیواد کې نه هغه تم راځو یو انسان چې په کابل کې کور په کراوي سي او هغه ته خلک راوړي قتل پکې وکي لدواتت پکې وکي آیا د کور مالک یا کرانشین ملامت دی کور مالک ملامت دی دا غلط مثال ونیسه ګوري نو روسیا پوښتنه کچېره نو غواړي زما د سوال وانخلي دا بیل موضوع ده خو زه درته نورم سمپلیفای کوم ګوري په افغانستان کې چې څوک چاته کور پکې راور کوي یو اسلامي ټولنه ده طبيعي خبره ده چې مسلمان ده که هلته هر ډول ګناه کېږي د اسلام تر قانون لاندې الان کې ته خو په انګلستان او په جرمني او په بلجیم کې تا د ایر بي ان بي بزنسونه دي په دې خو ته خبرې چې دلته دغه ټول کپلز راځي کچیرته دا کپلز راځي او زما کور په کرا نیسی چې موږ پکې زنا کو بیرته درکو یا پکې شراب سکو دا غیر اسلامي دی یو سړی مال کور په کرا نیسی چې زه پکې شپه کومه چې هغه پکې هر څه کوي هغه پوښه خپل کار پوښه متوجه انا وزما هڅه وسه پوری زه تاسو ایر بي ان بي خپل ریکارډ کار کوم یو کس نه راغلی چې زه دا کور میسج کړی کار باندې زما ته کور په کار راکا او زه بزنس پارتنر هم لرم هغه به هم دا شې دفتر کې دا سوال دی ورور متاسفانه چې بي ځای دی تاسو سوال زه به تاسو پوښتنه کوم ورور تاسو د سیکولرم هغه جواب کو ستاسو د مرتد ملحد او همچنان هغه کس چې خصوصا بدبختی بی بنیاد